یو زنانه سوال کړل چې زما سره یو جن غلط تعلقات قائم کړل او په دې حواله سره ډېر زیاته پریشان یم. زه چې کله سملم په دغه ټیم کې ماته داسې محسوس کیږي چې زما سره څوک ملاسته او خوب ته مینه پریدي تنګي بي لیکن ما ته سخکاریږي نو بیا چې کله زه د شمنو په دغه صورت کې بیا په خوب کې ماته داسې محسوس کیږي چې زما له پاسه څوک ملاسته یا زما سره څوک بدکاری کې لګیا دي بدفعلی کې په خوب کې. نو آیا د دې شرعي حل څه دی او دې حواله سره زمانه تاسو هم کړل چې د دې علاج څه دی او دا غي نه علاوه تاسو دا کړل کې د په ذریعہ باندې داسې زما سره بدکاریو کې جن نو آیا زما په دې د دې په ذریعہ باندې چې کوم دی بیا ما باندې غسل واجب کیږي یا نه واجب کیږي؟ دا ډېر اهم او ضروري مسله ده او شرعي مسله ده. ګوره یاد وساتئ دا خبره خو حقیقت ته بدیږي شک نشته چې جنات هغه د زنانو سره تعلقات قائم ہے. ګوره څنګه چې موږ انسانان یو موږ الله رب العزت چې کوم د خپل د بندګۍ لپاره دنیا ته را لېږلي دغه شان چې کوم جنات دي هغه الله رب العزت چې کوم دي بندګۍ لپاره د دنیا ته راغلي. ځکه الله رب العزت په قرآن مجید کې فرمایي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون چې ما د جنات او انسانان د دنیا ته اسینه دي را لېږلي اسینه دي پیدا کړل دوی ما خپل د عبادت لپاره پیدا کړل او دا نور جانوران وغیرہ چې کوم دي دا خو د انسانانو د خدمت لپاره پیدا کړل لیکن جنات شو اور انسانان شو دا چې کوم دي باقاعده مخلوقات دي او د عبادت لپاره پیدا کړل. نو بیا چې څنګه مسلمانان په انسانانو کې چې کوم دي مسلمانانو شي خلقوم شي بد خلقوم شي کافرانو کې شي دغه شان دي چې کوم د پیریان دي جنات دي په دې کې مسلمانانو شته او شیاطین په کې شته غلط خلق په کې شته کافر په کې شته. نو څنګه چې انسانانو کې خلق شته هغه خلقو ته نفر رسي دغه شانتي په جداتو کې خلق شته او څنګه چې په انسانانو کې بد خلق شي یعنی خلقو ته نقصان رسي. اوس ډېر چې مسلمانان داسې دي چې غدي مسلمانان لیکن دغه نه باوجود زناګانې کې بدکاریانې کې دغه شانتي په جناتو کې کافرانو شته مسلمانانو شته پاغي کې بیا بد جناتو شته. سمجھ کې خبر راځي او دا حقیقت ته شریعت دا خبره تسلیمي چې یو جن چې کوم دی هغه د زنانه سره یعنی د یو زنانه سره هغه تعلقات چې کوم دی قائمول شي دا یو حقیقت ته غلط تعلقات ظاهر خبره ده د جن او د انسان په आपस کې جنسي تعلقات قائمول بالکل ناجایز او حرام عمل له ظاهر خبر ده هغه یو الګ جنس ته هغه د ور نه پیدا دي او انسان چې کوم دی هغه د سن پیدا دي هغه د خاور نه پیدا دي لیکن په ناجایز طریقه سره چې کوم دی دیو د انسانانو سره تعلقات قائمي څنګه چې دي زنانه سوال کوي دغه شانتي د نارینه سم باقاعده دو ناجایز تعلقات قائمي. دا مفتی ضرور علي خان صاحب بتا سو بیجن ډېر مشهور عالم دین تشویج په کراچي کې د دې یو دغه لګه د لورو تواده عالم دینو او د افریقین راغله ولګي د سغړ شو بیا غو د خپل لور ورکړو ډېر خیسته سره معاملې دلو صباح حسن نوم دیو نو په هغه باندې یو جنني یعنی یو پیره به مشو چې کوم دې مې شو عاشق شو او غبیا په دغه ځوانه کې چې کوم دې بیا د دنیا نه تل وفات شو لیکن بهرحال دا یو حقیقت دی چې دا شانتي تحقیقي انسان باندې زنانه باندې جن عاشقي کې دا شانتي په الکانو باندې په نارینو باندې چې کوم دې جنني یعنی پیره چې کوم دې عاشقي او بیا سره چې کوم دا غلط تعلقات دائم قائمي څنګه چې دې زنانه سوال کړل لیکن بهرحال زنانه له پکار دا چې هغه د دینه چې کوم دې د حفاظت چې کوم تدابیر لري اختیار کړي. ډېر څه زنانه دا سيزه تاسو ته یو سو علامت خیمه چې دا علامت په یو زنانه کې موجود وي نو تاسو پوه شئ چې دې زنانه سره چې کوم دې یو جن چې کوم دې غلط تعلقات قائم کړل یو عمل دا یو علامت دار چې د دې د نامه دلاندې چې کوم دې ته همیشه درد وي دا الټراساوند وغیرہ کوي لیکن باقي کې بسند راځي لیکن بیا دغه نه باوجود په دې باندې درد داغه نه علاوه چې کوم شرمګاه دي باقي کې بدې دې ډېر سخت جلن وي ډېر سخت جلن به یعنی سوځي به دغه وجه دا چې کله یو انسان کورواله کې نو هغه منی خارج کیږي دغه سره لیکن یو پیره یو جن چې کوم دی هغه د زنانه سره چې کوم دی بدفعلیو کې نو دغه چې کوم دی ظاهر خبره دغه د ور نه پیدا نه دغه چې کوم دی ور بیا وځي دغه په وجه باندې د زنانه ته بیا ډېر زیات تکلیف وي یعنی د دې چې کوم شرمګاه دغه بیا سوځي او دا به خلکو ته بیانول هم نشي او چې کله ټیسټونه مشتونه کینو پاږي کې هر قسم د رزلټ سبا راځي داغه نه باور داغه نه علاوه یو علامت ده چې یو زنانه داسې چې داغه جسم روز پر ورځ کمزوري کیږي او لکه ظاهري ټیسټونه مشتونه کې داغه نه باوجود د جسم کمزوري کیږي په جسم باندې سخت درد
جسم بالکل کوکلی اسی کوکله جوړ شي دنه به بالکل سنې بیا یعنی طاقت ختم شي. نو دا یو علامت ده. دغه شانتي یو علامت دا چې د دې ماهواري چې دا به ډېر زیات راځي نه حد زیات د دې باندې ماهواري لګي ډېر زیات یې نه بده بیا په ماهواري او د لیکوریا بیماری بده ته زیات دغه شانتي بعض زنانو ته لیکوریا راځي نو دا به د حد چې کوم زیات لیکوریا او ماهواري غي ته راځي د دې دا یو علامت دی چې د دې زنانه سره چې کوم دی جن چې کوم دی هغه تعلقات قائمي. نو پکار دا چې زنانه ځان په چې کوم دی څنګه چې ظاهري صفائی ضروری ده دغه شان دي اندرونی طور پر ځان صفا ساتي د غلط ځایونو ځان لري ساتي او 24 غنټه دا پکار ته ځان په وضو کې ساتي. ډیر زنانه چې کوم دی هغه د صفائی په حواله سره چې کوم دی بد احتیاطي کی دا چې کوم دی د ګندګي په وجه باندې په انسان باندې حاوی کیږي. پکار دا چې یو خو چې کوم پنځه وخت منځونه دي دغه پابندي کوي داغه نه علاوه چې کوم دی آیت الکرسی شو هر مانځه په آیت الکرسی سورۃ الفاتحه آیت الکرسی او قل هو الله احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس دا درې سورته وایي او چې کله سمله د شپې نو دام سورۃ الفاتحه آیت الکرسی او دا درې قل هو الله احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس دا وایي بیا بزان باندې وکړي. او داسې زنان چې کوم دي دوی په کاردار چې دوی یوازې نه سملي که غیر شادي شوه دي نو په کاردار چې د مور سره دي سملي یا د خور سره سملي. مثال طور پر پکور کې چې کوم محرماتي دا اوس دې وځي سملي چې دې ته داسې احساس نه کیږي لکه سمجھ کې خبر راځي. او داغې نه علاوه اوس یو زنانه داسې ده بالفرض چې داغې سره څنګه چې دې زنانه سوال کړل چې ماته داسې محسوس کیږي نو چې جن اولګي هغه د زنانه سره چې کوم دې بدفعلیو کی نو آیا د زنانه با غسل کی یا نه کی نو کله دې زنانه چې کوم دې منی خارج شوی یعنی انزال ته شوی نو دا با غسل کی او کچري انزال ته نه شوی نو بیا په دې باندې غسل نشته. دا شان دوی مسله دا ده چې د دې جن د کوروالی په ذریعہ باندې د بدفعلی د زنانو سره کې آیا د دینه بچي پیدا کېدي شي یا نشي پیدا کېدي نو شریعت دا وی چې بالکل دا ممکن ده چې جن چې کوم دیغه د زنانو سره بدکاریو کې داغه په ذریعہ باندې بچم پیدا کېدي شي لیکن په دغه کې با داغه زنانه چې کوم دی داغه خبري تصدیق بنه کوي داغه وجه دا ده چې بیا به هر زنانه چې کوم دی بدکاری بکی و چې دا زما سره چې کوم دی پیری یا جن دا غلط کار کوي په دغه وجه باندې داغه تصدیق نه کوي لیکن دا سې کې دی شي چې یو جن دی زنانه سره بدکاریو کې داغه په ذریعہ باندې داغه بچي پیدا شي. سمجھ کې خبر راځي. نو دا یو شری مسله وا نو امید کوم چې دا مسله به تاسو سمجھ کې راغلي. اجازه راکې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.